کاکړ طالبانو ته یا د ټي ټي پي پر خلاف اقدام وکړئ او یا هغوی اسلام آباد ته وسپارئ. د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ له طالبانو غوښتي چې پریکړه دې وکړي چې په خپله د تروریستانو پر خلاف چې د ښاغلي کاکړ د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي اقدام کوي او یا هغوی اسلام آباد ته سپاري. ښاغلي کاکړ د پاکستان د جیو تلویزیون د جرګې په نوم د پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان پر خلاف تروریستي ډلو پر وړاندې د طالبانو اقدام نه کول ورته د منلو نه دي. د پاکستان د کړکېچ او امنیتي څېړنو د انسټیټوټ د معلوماتو پر اساس د روان 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د تروریستي بریدو زیاتېدو لپاره ګرم بللی دی او په پرلپسې ډول یې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان له خاورې دې پر پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې هیڅ چاته د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست د روان 2023 کال د اګست په میاشت کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې هیڅوک باید په خپله خاوره کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د پاتې راتللو لپاره افغانان او د طالبانو حکومت ګرم ونه ګڼي. یعقوب مجاهد د اګست په 15 پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل چې ځینې هیوادونه د خپلو خلکو د عامه افکارو د منحرف کولو لپاره د امنیتي پیښو ملامتي په افغانستان اچوي. انور الحق کاکړ د جیو تلویزیون ته ویلي د پاکستان لپاره ټول افغانان یو شان اهمیت لري. هغه زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان د دې لپاره چې یو د بل څخه تمې لري باید په صادقانه توګه فکر وکړي.